من مجاهد مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعد. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو د استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرښندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. دغه خپرونه د شنبې په ورځو 11 بجې او تکرار یې د ماسپښین په 3:30 بجو له حریت څخه. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو او د سنگر له څوکو خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ روغ بیاست او د ژوند چارې مو په ښه ډول پر مخ روانې وي. د تیر شل کلن اشغال پر وړاندې د افغان متدین او باشهامته ولس مبارزې تاریخ په زرینو کرښو ثبت کړي او د هر هیوادوال په ذهنونو کې حک شوي دي. د همدغه مبارزو د ژوندي ساتلو لپاره حریت رادیو د سنگر له څوکو تر نامه لاندې خپرونې چمتو کوي، ترڅو له یوې خوا د سرسپارلو مجاهدینو او غازیانو کیسې او خاطرات وړاندې او ژوندي وساتي، او له بلې خوا د راتلونکو نسلونو کې د اسلام پالنې او هیواد پالنې روحیه ژوندی وساتي. نن مو په همدې خپرونه کې یو مجاهد میلمه کړی چې خپل ځان به تاسو ته په خپله در وپېژني. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نحمده على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه د مخه د سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت سلام څخه ده: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما مستعار نوم چې دی حاجي میلاد وردګ، د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېره مننه میلاد صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. لومړی سوال ته ورځو. لومړی سوال مو دی، څه ډول مو د اشغالګرو خلاف مبارزې ته راودانګل؟ مننه قدردان شي. د اشغالګرو پر خلاف چې موږ کله جهاد ته راودانګل، نو د موږ په ملک تجاوز کفارو کړی وه. دغو ښځې دومره هغه وې چې دی راغلي و، د موږ په ملک کې تجاوز کړی وه، دومره احساس او هغه باغیوره وې. نو موږ خپله دغه جهاد ته چې راودانګل، نو هغه د دی د ښځو احساس چې موږ خپله دغه په زړه کې یو زخم پیدا شو، یو درد پیدا شو چې د دی ښځې دومره غیرتي دي چې د موږ په ملک کې تجاوز کړی دی، ظلم او ستم یې کا او اشغال یې دلته راوړی دی. نو په دغو خاطر موږ د جهاد سپېڅلي سب ته راودانګل. ډېر ښه، الله پاک مو وساته. آیا په لومړیو کې د خپلې کورنۍ یا نورو خپلوانو لخوا له څه مزاحمت سره مخامخ شوي یاست؟ نو په لومړیو وختو کې خامخا نو د جهاد سپېڅلي سب ته چې موږ راودانګل، نو مشکلات و. موږ په هغه وخت کې متعلمین وو، نو د موږ کار د بازار او د سړک ته نږدې و. هغلته امنیتي ارګانونه وو چې د هغه نه موږ پټ جهاد ته دوام ورکړی و. بله. آیا په یاد مو درځي چې لومړی وسلواله مبارزه مو څه ډول پیل کړه؟ هو، لومړی وسلواله مبارزه چې کله موږ پیل کړه، نو د کفارو او د هغوی غلامانو ډېر ظلمونه په دغه ملک او په دغه مظلوم ملت یې کول، د موږ په افغانانو ورونو. نو موږ هم ستې ټوپک ته او جهاد سپېڅلي سب ته راودانګل او جهاد مو شروع کړ. جزاک الله. سپېڅلي جهاد ته تر راتګ وړاندې مو د اشغالګرو یا د هغوی د لاسپوڅو لخوا پر مجاهدینو یا عام ولس د ظلم او ستم کوم څه لیدلي یا اورېدلي؟ ډېری داسې ظلمونه د کفارو او د هغوی د وحشي غلامانو نه موږ ډېر ظلمونه داسې ولیدل چې د موږ په عام ولس او د هغوی په مظلوم ملت یې کول. او په بعضو مجاهدینو کله به د شهیدان به یې کړل، یا په ټانګو به یې سپاره کړي و، اچولي به یې، یا به یې په ټانګو پسې کش کول. د چاپو یا د اشغالګرو لخوا د شپنیزو عملیاتو پیل ته وروسته راځم. اوس که داسې یو د ظلم او ستم کومه کیسه پر عامو خلکو تېره شوې وي او تاسو لیدلې وئ د هغې صحنې
صحنې شاهدان وای او یا مو هغه صحنه له بل چا څخه اورېدلې وي که لږ مفصله کیسه راته وکړئ. نو دا کله چې موږ کلي ته خپله د کفار راغلل وحشیان، نو دی د کلي سپین ږیري او د نور خلک یې راټول کړي وو. نو بیا دغو نه یې پوښتنې کولې او دی لاسونه او په سترګو یې تورې خولۍ کش کړې وې او نور هم داسې بعضې د لږ ږیره به یې وه په سنت طریقه به چې برابر کسان وو نو د هغوی نه به یې یعنې وهل او ټکول او هغه دغه یې فطیر کړل. او بل دغه کیسه وه چې کله د سفریاک او کمانډویان دغه هغه وو، نو دو به هم دومره ظلمونه او وحشتونه کول. دی به چې کله د سیدآباد ولسوالۍ نه راووتل نو دا د سالارو منطقې ته به راتلل، نو دی به په دغه لاره هر رقم وحشت کوه، هر رقم ظلم او ستم یې په خلکو کوه. نو د دوی نه خلک دومره په تنګ و، د عام ولس وګړي دومره په تنګ و چې د دی یعنې د دی په لیدو به خلک تکول، د کومه ساحه کې به چې دی رامعلوم شول خلک به تکول او دی به ظلم او وحشت کوه، خلک به یې وهل او ډبول. نو په دو خاطر موږ د جهاد ثبت را ومدانګل او جهاد مو ورسره شروع. الله پاک دې قبول او منظور وګرځوي. الله پاک دې ټولو سختیو او مشکلاتو عوضونه درکړي. د جهاد د وخت د سختیو او مشکلاتو کومه کیسه مو ذهن ته درځي که ځواب مو هو راته بیان یې کړئ؟ هو د جهاد په وخت کې خو په ډېرې کیسې تېرې شوې، نو ډېرې سختۍ او ډېرې هغه تېرې شوې. الله دې ټولو مجاهدینو ته قبول کړي. نو د جهاد په وخت کې د سختو یو په هغه کې یوه شپه وه چې په هغو شپه کې په موږ تېره شوه. موږ تللي وو ماین ته. د ماین کار هم چې کله وکړله نو بیا د ډرون تاوېدله او کشاپ هم تاوېدله. نو موږ بیا د هغه د ماین د ځای نه راغلو یوه کلي ته. نو په کلي کې چې کله د یوه کور دروازه وټکوله نو د ژمي یخې شپې ورځې وې، نو واوره هم ورېدله. نو په هغو صحنه کې نو دغه ډېره جالبه او ډېره سخته صحنه چې په موږ تېره شوه هغلته چې کله د کور دروازه هم وټکوله نو هغه د کور چښتن ډېر ووېرېده. نو ده وی چې وحشیان راغلي دي، موږ به وځوري یا به بل. هغه ډېر وخت یې غږ نه کړه چې موږ ورته وایو موږ مجاهدین یو. نو دی دروازه خلاصه کړله. دروازه یې چې کله خلاصه کړله نو موږ د دی کور ته ننوتلو. نو د دی دغه هغه د موږ نه ویرېږي ښېګړه او سختي هم دغه ځای دی چې هلته ډروم او هغه هم تاوېدې، چاپه اوازه وه او ډبډبکې هم راپورته کړې وې. نو په هغو صحنه کې چاپې هغه هم هغه په مخابرو کې مجاهدینو ملګرو کوه چې چاپه ده. نو موږ چې کله کور ته داخل شولو نو ده بیچاره دغه ځای ما ته ډېر د افسوس او ته د الله تعالی یوازونه ورکړه. نو کله چې دی په یوه سړه کوټه کې په ګرمه کوټه کې نو د خپلې سیاسره یوې هغه د هغو کوټې نه وایستې سړی هغه ته خونې ته یې یوړې او موږ ته یې هغلته ځای راکړه. نو یو څه وخت موږ تېر کړه هغلته. موږ ډېر یخ هم نیولي وو او بیخي لاسونه هم داسې د یخ د وجې نه ښورېدل نه. هلته چې کله موږ ګرم شو نو چاپه شوله. نو د چاپې نه وروسته هغه دی بیچارهګان ټول دغه واړه او زاړه یې راسره ناست وو، ګر تاوېدل. نو ډروم هم سې تاوېدی هغه بیا. نو دلته نو دغه شپه چې وه د شپې تقریبا 1:30 بجې شوې چې د چاپې نو پاس برې خواته چاپه شوله. نو موږ د هغه کور نه بېرته راووتلو. نو په هغو دغه شپه نو تقریبا 1-2 ورځې موږ ډوډۍ هم نه وه خوړلې. موږ چې کله د ماین کار کړی وه 2 ورځې موږ ډوډۍ نه وه خوړلې. نو د هغو نه وروسته بیا خو الله تعالی د شپه سبا کړله. نو دغه شپه هم وګرځېدو ذاتي بیا پسې وروسته بلې شپې ته بیا چاپه راغلله. دغسې موږ نو یقیني ډېرې سختۍ او تکلیفونه هغه تېر شول. او بل کله یوه دغه کیسه وه چې د هغه راغله کوه راغلې وه. کوه راغلې وه نو د موږ ملګري وو بعضې نو د بندیچک ولسوالۍ ته اوښتل او د ونخې د درې طرف ته. نو هغلته هم نو تقریبا 2-3 شپې موږ ډوډۍ ونه خوړله. کوه راغلې وه موږ باندې پاتې شو. یو 2 ملګري زخمیان او شهیدان هم شول د سیدآباد ولسوالۍ کې د ونخې د درې په غره کې. نو دغه ملګري هم شهیدان شول او یو ملګری د موږ ډېر شدید زخمي هم شو. نو هلته تقریبا دی 15 ورځې د کفر غلامان وو، د وردو عسکر وو، د نور هغه وو غلامان یې وو. نو دغو نه بیا وروسته پسې هغه ډېرې د سختۍ شېبې وې او
چې تېرې شوې. قاري صاحب درته یادېږي چې کله تاسو ته په دې ځای کې شهیدان او زخمیان وشول د دوی انتقال مو څه ډول وکړ؟ د دوی انتقال خو نو هلته د موږ نه موټرسایکل هم د بعضې موټرسایکل یې موږ انتقال په غره کې خو نو په موټرسایکل د زخمي غنه بیا سخت وه نو د ملګري والا د دی تاجر ورکړ نو ملګري په واسطه بیا په د چادر کې ملګری اچولی و زخمي و شهید نو بیا بعضو کلیوالو کومک او همکاري را سره وکړل چې د زخمي د موټر ته ځای موټر لار چې راغلی و تو ځای د موږ ځای ورسوه او بیا هغه انتقال کړ شفاخانې ته. هغه زخمي اوس ژوندی دی؟ هغه زخمي انشاءالله اوس ژوندی دی ماشاءالله او هغه د شهیدانو د الله تعالی شهادتونه قبول کړه. الله امین. او هغه یو ملګری بیچاره زخمي چې دی هغه اوس هم بیچاره په کور پروت دی. الله پاک دې د ټولو زحمتونو اجر ورکړي. ستاسو په نظر مو د جهاد په دوران کې څومره کمینونو کې اشتراک کړی وي او که د کمین نه کومه ترخه یا خوږه خاطره په یاد ولرئ ووایاست؟ نو په زیاتره کمینو کې مو ګډون کړی دی انشاءالله الله دې قبول کړه. الله امین. نو په یوه دغه خاطره وه ترخه خاطره چې کله د دې غزني ولایت چې فتح شاپو کې د عمومي کمین وه د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې مشنکلو ساحه کې نو دلته بیا په موږ ډرون فایر وکړه. هغه ډیره سخت او ډیره جالبه خاطره وه د ملګریو چې کله ډرون فایر وکړه نو 3 تنه ملګري شهیدان شول او تقریبا 12 تنه د ما په شمول دغه زخمیان شول. نو یو ملګری وه په دو وخت کې نو وور هم اخیسته وه ټولو ملګریو نو دو ملګري دغه چې ووایه چې د ور مړ کئ او ما ته یوه پیاله اوبه راکئ نو هغلته د ما هیڅ وس او توان نه وه زه خپله زخمي حالت کې ومه نو هغه ملګری مې تر اوسه پورې تر نن صحنې پورې هغه مې نه هېرېږي او هغه ملګری د کور مشر وه نو هغه د اوو خویندو ورور وه بېچاره نو چې تقریبا د پلار یو زوی وه نور ورونه یې هم نه درلودل خو هغه چیغه د ده د ما د ذهن نه بیخي نه وځي چې ده دغه د یوه پیاله اوبه وغوښتې د اوبه هغه یې وکړه او هغه اوبه ما ورته ونه رسولې دا ډېره جالبه الله پاک د جنت په شودو او شراب باندې تنده ماته کړي. ډیره زیاته مننه میلاد صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په ځینو زیاتو کمینو کې مو اشتراک کړی دی آیا تر خپل ولایت بهر ځینو نورو ولایاتو ته په کیتو کې تللي یاست او په کمینو کې مو اشتراک کړی؟ هو د لوګر طرف ته م یو څه وخت زه د جهاد دپاره تللی وم هلته یو څه ملګري وو هلته مې یو څه وخت تیر کړی دی نو هلته یوه جالبه خاطره وه نو ملګري وو بیا د سپید سنګ ساحه یې بولي دلته ملګریو تلاشي کوله بیا د اردو اجیر عسکر راغلل نو هغه 4-5 کسه ملګري شهیدان کړل نو هلته موږ بیا وروسته دغونه بیا موږ کمین هلته وواهه دغونه پسې وروسته لاړه بیا ډیری کمینونه په نورو په لوګر کې په میدان وردګ په دوه ساحو کې او لغمان ساحه کې ما کار کړی دی نو هلته چورکي کارونه دغو مسؤلیت هم د ما سره وه نو هغه کارونه مو هلته کړي الله دې قبول کړي. الله امین. یو څه چې د مجاهدینو پر خلاف په ډېره وحشانه توګه ترسره کېدل هغه شپنیز عملیاتو که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ځینو شپنیزو عملیاتو او چاپو ته چې د اشغالګرو لخوا ترسره کېدل اشارې لرلې تاسو خپله که بغیر د هغې نه په ځینو نورو چاپو او د اشغالګرو په شپنیزو عملیاتو کې برابر شوي یاست او که برابر شوي یاست څنګه مو کوشش وکړو چې له هغې چاپې له ځایه خپل ځان خوندي ځای ته انتقال کړئ؟ او په تقریبا په 2-3 چاپو کې موږ ګیر راغلی یو چې هغه خپله د وردګ ولایت کې که د لومړۍ چاپې د 3 چاپونه لومړۍ چاپه وایاست بیا وروسته په ترتیب به د نورو کیسې هم سره کوو. لومړۍ چاپه خو دلته خپل کلي کې وه چې ډېره وحشیانه چاپه وه نو په هغو چاپه کې تقریبا نو موږ داسې وخت تېر کړه دا کاریزونه وو په هغو کې شپې ورځې نو مجاهدینو بعضو ځانونو ته ځایونه جوړ کړي وو چې هغلته هم شپې کولې نو په هغو چاپه کې ډېره وحشي چاپه وه نو ملګري تقریبا یو څه چاپه په ډېرو ځایو شوله نو د موږ نه هم دا لار یو بېدرکه کړې وه چې دا چاپه په کومه ساحه لویږي خو دا شپه حالت وه نو دا ساحه سړي ته نه معلومه ده چې څنګه خو دغه موږ دو تیار وو نو چې کله به موږ دغه د شپې ځایو ته ځانونه هم ترتیبول
نو هغلته موږ به په دغو نیت چې کله د کفار راشي موږ ورسره مقابله وکړو او وجنګېږو. خو په د اولي چاپه کې دغه چاپه چې ګیر شومه نو ډېره سخته چاپه وه، نو دا درک نه معلومېده چې چېرته ده په کومه ساحه ده. خو آخر کې د شپې تقریبا چې د 3:30 بجې شوې دی د خلکو دروازې والوځولې او چاپه د موږ په کلي کې وه. نو موږ د ساحې نه یو څه د لاندې وو، نو دی ته مخ نه شولو او دغه چاپه په همدو رقم ته تېره شوله. نو بیا په کلي کې د بعضې سپین ږیري بعضې دغه کسان یې ډېر هغه کړي وو، وهلي وو، ځوانان یې هغه کړي وو، یو څو تنه ځوانان یې ورسره بولي وو. نو دغه د اولې چاپې هغه وه. نو موږ الحمدلله ملګري ټول جوړ روغ ووتل او په بل کلي کې بیا یو څه شهیدان کړي وو. الله پاک دې شهیدانو شهادتونه قبول لري. نو که د یوې بلې چاپې په اړه لږ لنډه کیسه راته وکړئ. یوه بله چاپه خو نو مخکې وه چې هغه هم ډېره وحشي چاپه وه چې خپله زموږ د کاکا زمن پکې شهیدان شول 3 تنه او تقریبا 2 تنه یې ژوندي بولي وو. نو هغه تقریبا 14 کاله زندان تیر که. نو په هغو کې هم شهیدان یې وکړل. هغه د موږ او د کاکا کورونه هم داسې نږدې دي را سره. هغه هم ډېره جالبه او ډېره ترخه خاطره وه. نو په هغو صحنه کې چې کله د چاپه شوله نو زه خپله کور کې ومه، نو اجازه په کور کې ما ته چا نه راکوله چې په دی پیروښ شوي واړه ماشومان او دغه خلک د موږ سره وو په کور کې، نو هېڅ هغه نه کېدله. نو بیا لله الحمد خو په نږدې فاصله کې موږ کور ته دا وحشیان رانغلل او موږ هلته کور کې تخلا شولو. هغه د کاکا زمن هم 3 تنه یې شهیدان کړل او 2 تنه یې ژوندي بولي ورسره. الحمدلله الله پاک دې ټپیانو ته شفا ورکړي او الله پاک دې شهیدانو شهادتونه قبول وګرځي. واقعا چې وحشیانو په افغانستان او د افغانستان پر مظلوم ولس له هیڅ ډول وحشت خلاص نه و اخیستی. راځو دې ته چې تاسو په خپلو خبرو کې یو شي چې اشاره وکړه، هغه پر تاسو باندې د ډرون یو برید و چې په خپله ولسوالۍ کې مو در باندې ترسره شوی و. دغه ټپونه مو څومره ژور و، څومره ترې تکلیف شوی او څه ډول مو د هغې درملنه وکړه؟ نو کله چې په موږ ډرون پیر وکړه او زه خپله زخمي شوم، نو هلته مجاهدین ملګري وو چې بیا مو یې انتقال کړلو. د ټوله ساحه دغه د میدان وردګو ولایت ساحه وخت انشاءالله د بعضې یو د سړک غاړه د اردو د اجیرو عسکرو سره وه او نوره ساحه ټوله دغه. نو زه ملګري انتقال کړم یو کلینیک ته. نو د ما ټپونه ژور وو، ډرون ټپونه ژور وو. نو دغه زه بیا انتقال کړم د بندیچک ولسوالۍ ته. هلته نو یو سم منظم کلینیک وه، نو هغلته ما درملنه او هغه وشوه. نو تقریبا یو څه وخت مالته بستر وم. دغونه وروسته بیا راغلم په خپل کور کې انشاءالله کوم هغه چې و الله تعالی به شهادت مو نه و نصیب کړی او دغه زخمونه مې انشاءالله جوړ شول بیرته. الله پاک دې د هر تکلیف او هر ټپ اجر درکړي. د دغه پورته ټولو ناخوالو ستونزو او مشکلاتو سره الله متعال د مجاهدینو ستړیاوې قبلوي. 1442 هجري قمري کال او 1443 هجري قمري کال د مجاهدینو د سترو بریاوو کلونه دي. آیا د وروستیو فتوحاتو په دوران کې مو کوم ستر کمین کې برخه اخیستې؟ که ځواب مو هو وي کیسه یې راته وکړئ. هو انشاءالله موږ په دو کمینو کې په آخرو شیبو کې چې کومې فتوحات وه په دو کمینو کې مونږ ګډون وکړ. کله چې د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ کې د سلطان خېلو په بیس عملیات شروع په هغو کې مونږ ګډون درلوده. نو تقریبا 2 شپې 2 ورځې هغه محاصره وه هغه بیس. نو په هغو بیس کې مونږ ګډون کړی و په هغو کمین کې. نو هغه بیس فتح شه. د هغې نه وروسته بیا چې کله بیس فتح شه نو که وبخښئ که دغه د بیس ځکه اکثریت مجاهدین د دغه بیس خبره کوي چې ډېر لوی بیس و او ډېر قوي بیس و او ډېر مجهز بیس و، دغه مکمله کیسه یې که لږ وشي چې په څه ډول دوی آیا تسلیم شول که د وسلوالې مبارزې په پایله کې دوی له منځه یوړل شول تاسو بیس ونیو؟ دوی خو دا نه غوښتل چې دوی تسلیم شي. دوی څخه وعده یې کړې وه چې موږ هغه کومک درلیږو. د کابل د ادارې د خانه ورته ویل شوي چې موږ کومک درلیږو، خو هغه کومک رانغله ورته. نو تقریبا 2 ورځې 2 شپې محاصره وه، د بیس 2 شپې محاصره وه. نو بیا وروسته د هغې نه نو دی خپله نه هغه کېدل
نو بیا کله چې د جنگ زور ولیدا نو مجاهدینو ملګریو کار په وکړ او څه د ډي سي د اوان غرنی کار په وکړ نو بیا وروسته دی دا ومنله نو بیا د کلی سپینګری ورته ورغلل هغه خبر مجاهدینو ملګرو ورته ولېږل چې تاسو ورشه دغه څه خبر وکړئ ځانونه دې نه خوږي نو بیا هغه سپینګری ورغلل دغه خبر یو منله او د کابل د ادارې د خانه کومک ورته رانغله او د خپل بیا نو د تسلیمېدا ته آماده شول بیا نو بیس تسلیم شو دومره مو په یاد کله چې د دې بیس هغه عسکر تسلیم شول مجاهدینو په څه ډول دوی بیرته خپل کورونو ته ولېږل هو په هغه صحنه کې زه خپله ومه نو د الله د مشرانو ته اجر عظیم نصیب کړي نو چې دی په سختو حالاتو کې د دی څه دومره یعنی رحم یې پرې وکړه دی کوم وحشتونه چې کول ته ټول ورته تېر شول نو بیا په هغه صحنه کې زه خپله ومه دی چې کله د بیس اول خولې ته یې موږ ملګري وو چې دا ورغلل مسؤلیت یې موږ د ملګریو سره وه نو بیا دی هم ډېر په ادبانه ډول راوایستل هلته م کېنول بیا وروسته یو څه کار هغه پیسې 15,000 روپۍ د اردو اجیر عسکرو ته نو بیا خپلو کورو ته م ولېږل ماشاءالله نو دغه بیس چې کله پاته شو دغه نه وروسته بیا موږ لاړو د غزني جنگ ته غزني ولایت هم نه وه پاته په مو شپو کې پاته شو بیا دغه یو د یونټ قوه یې بلله دغه هغه پاتې وه قرارګاه چې ډېره غټه قرارګاه وه نو هغه ملګرو مجاهدینو کار پرې وکړه نو هغه هم تسلیم شول نو بیا دغه نه وروسته راغللو د خپل کور طرف ته چې کله راورسېدو مازدیګر مهال ټیم وه نو کله چې د غزني د فتحې نه موږ راوګرځېدو نو هغلته بیا د مازدیګر مهال وه چې زه کله کور ته راورسېدم مجاهدین ملګري م راسره وو نو هغه لاړل خپلو کورو ته نو تقریبا په دو کې چې زه راورسېدم د موږ ګران پلار جان الله د جنت فردوس ورته نصیب که نو دغه وه د اوداسه دپاره راووته نو چې زه راغلم په ګردو خړه پړه وم سپېره مېره نو بیا یې وویل چې زویه په خیر راغلې ستړی مه شي د ستړي مه شي راکړه بیا ډېر خوشحاله شوم چې پلاره غزنی فتح شه د بعضې ولایتونه فتح کېږي نو په همدو هغه کې ذاتي زه لاړم کور ته د پلارم راووت اودس یې کړی وه راغلی ننه نو اودس یې وکړه دغه زه راغلم هلته نو د مازدیګر ناوخته وه ما لمونځ هم نه وه کړی لمونځ مې وکړ نو چې په همدو کې موږ پلارجان یو دم ناڅاپه پرېوت هداسې ولوېد نو هغه لمونځ ما وکړ دغه نه وروسته مې پلارجان راوست هغلته داسې کوټې ته م کړل هلته ذاتي هغه نو ډېر شدید مریض شوله سکته مغزي یې کړې وه نو دغه نه وروسته بیا د ماښام ټیم چې شا بیا ملګري ما ته زنګ وکړ چې ته راشه چې ځو هغه ته موږ ولایت پاتې وه د میدان وردګ ولایت پاتې وه صرف مرکز پاتې وه نورې ساحې ټولې فتح وي نو د شپه ما چې کله زنګ ملګري وکړ هغوی ته مې ځواب ورکړه چې د موږ پلارجان مریض دی کور کې څوک نه وو موږ یو بل ورور و هغه چېرته تللی و خو زه تنها پاتې وم نو بیا هغسې هغه هم کلینیک ته بار کړل هلته ما د یوه شپه ورسه تېره کړله نو سبان ماسپښین شه د غرمې ټیم تېر سبان ماسپښین شه د موږ مرکز هم فتح شه میدان وردګ ولایت هم فتح شه د مازدیګر ټیم وه چې ملګري زنګ وویل چې کابل ته ځو بیا یې زنګ راته وکړه چې راځه کابل فتح کېږي راځه کابل ته ځو نو هغلته د موږ پلارجان مریض وه سخت دردونه یې وو تکلیف وه نو سکته مغزي یې کړې وه نو څه بعضې جنګونه هم ډاکټران هم داسې نه وو بل نورو ځایو ته هم لار نه وه نو د خپل پلارجان سم زه پاتې شومه نو کله چې پاتې شومه نو د فتحې 5مه ورځ وه نو سبا ورځې ته کابل فتح شه په مکمل ډول یعنې دومره خوشحاله شوم د ملګریو سره په رابطه کې ومه نو چې کابل فتح شه یعنې چې دی زیری ورباندې وکړه قسم په الله ډېر زه خوشحاله شوم ډېر خوښ شوم الحمدلله ثم الحمدلله چې د کفارو د ناپاکو قدمونه د افغانستان د پاکه خاوره خلاصه شوه او دا د شکر ځای دی نو ډېر خوشحاله شوم نو د فتحې 5مه ورځ وه نو بیا هلته د مو پلارجان له دې فاني دنیا څخه رحلت وکړ انا لله و انا الیه راجعون نو دغو سره زه بیا پاتې شوم نو تقریبا بیا د
فتح 15مه که شلمه ورځ وه چې زه کابل ته داخل شوم نو ډېر خوشحاله شوم. دغه د ما دپاره ډېر د خوښۍ احساس وه چې الحمدلله افغانستان د کفارو د اشغال او د هغو د اجیر اردو د نورو ظالمانو د هغه نه منګولو نه خلاص شه. نو لله الحمد دا د شکر ځای دی چې اوس یو اسلامي او شرعي نظام په ټول افغانستان کې دا د شکر ځای دی. بالکل. کله مو چې قبله ګاه صاحب په حق رسیږي الله پاک دې وبخښي او تاسو ته د خدای پاک د زړه صبر درکړي او الله پاک دې اجرونه ورکړي چې تاسو غوندې قهرمان زوی زیږولی. کله چې په لومړي ځل کابل ته راغلی نو څه احساس مو وکړ؟ نو کله چې زه کابل ته راغلم نو دومره دغو بعضې ساحو ته چې زه کله د دوی به چې ولاړ وه چک پاینټونه یې چچولي وو د امنیت کسان به وو یا د نور نو زه خپله عیار به ګرځېدم بعضې ځایو کې نو هغو ساحو ته به چې ولاړم داسې بلخیل به شوم چې مجاهدین به مې ولیدل نو د زړه به مې روح به مې تازه شه او نو هغه د دی هغه وحشتونه هغه ظلمونه به نو سترګو ته مې راتلل خو بیا به مې چې ساحې ته ورسېدم مجاهدین وروڼه به مې ولیدل نو ډېر به خوښ شوم. ډیره زیاته مننه میلاد صاحب. د مرکې وروستۍ پوښتنې دي او وروستۍ پوښتنه ستاسو لوړو زده کړو ته ځانګړې شوې ده. لوړې زده کړو یا دیني تعلیم مو کړی؟ هو الحمدلله دیني زده کړې مو کړې دي تر یوې اندازې پورې او زه خپله لیسانس هم یم نو د زراعت پوهنځۍ نه د هارټیکلچر د څانګې نه فارغ شوی یم. ماشاءالله. نو تاسو تکړه انجینر هم یاستئ په عین حال کې. الله پاک مو د دین او وطن خدمتګار وګرځوه. آیا په اوس وخت کې په دې اسلامي نظام کې کوم مسؤلیت لرئ؟ الحمدلله نو دا د شکر ځای دی چې د خپل هیواد د خپل مظلوم ملت ته د خدمت په توګه خاص مسؤلیت خو نه لرو خو بیا هم یو داسې وړ مسؤلیت دی سرپرک مشر یو هغه د دغو ته نامه لاندې یعنی مسؤلیت هم نه دی خو بیا به یې مسؤلیت وبولو دغه وړ مسؤلیت شته دی را سره. ماشاءالله. الله پاک مو په ټولو امورو او محاولات چارو کې کامیاب او بریالي لره. مننه چې په نننۍ مرکه کې مو له موږ سره ګډون وکړ او په زړه پورې خاطرات ترخې او خوږې مو له موږ سره شریکې کړې. ډېره زیاته مننه. جزاک الله خیرا. الله دې تاسو ته اجر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حریت راډیو قدرمنو اوریدونکو او د سنگر له څوکو خپرونې درنو مینوالو زموږ د سنگر له څوکو نننۍ خپرونه همدومره وه. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرې وو تاسو په لوی او متعال خدای سپارو. د خدای پامان. من مجاهد مرد سنگر آرایم مؤمن خدا جویم دشمن محترمو مجاهدینو راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو د استبداد ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو خاطرو او سرښندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. فراز سنگرها شور آتشین دارم در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت راډیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. دغه خپرونه د شنبې په ورځو 11 بجې او تکرار یې د ماسپښین په 3:30 بجو له حریت څخه. از فراز سنگرها شور آتشین دارم در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.